روسیه کې د نن پر یوې پوځي اډې برید کړی دی. مسکو اوس پر جواب خبر کوي. اوکراین د بي پیلوټ الوتکې یو لوی برید کړی. کیف ادعا کوي چې د روسیې په 300 کیلومترۍ کې د نن یې کړی دی. څلور ورځې وړاندې اوکراین د روسیې په کورسک سیمه کې د ځمکني برید خبر هم ورکړی. اوکراین په ختیځ کې لیپتسک سیمه کې د روسیې یو مهمه هوایي اډه پرخه کړې. د اوکراین د امنیتي خدماتو سرچینو بي بي سي ته ویلي په هوایي ډګر کې لږونه روسي جنگي الوتکې او هلیکوپټرې او هغه ګودامونه چې تر 200 ډیر ګلایډ بمونه پکې وو ویجاړ شوي دي. برید د یوې زورورې چاودنې لامل شوی او په هوایي اډه کې یې اور لګولی دی. د لیپتسک سیمه ییز والي ویلي څلورو کلیو کې خلکو ته اوس ویل شوي چې له خپلو کورونو ولاړ شي. روسیه لا هم ټینګار کوي چې په خپله لویدیځه کورسک سیمه کې د اوکراین یرغل په بریالیتوب سره په شا تمبولی. دغه ویډیوګانې چې پرون د روسیې دفاع وزارت خپرې کړي په کورسک سیمه کې د دوی د سخت غبرګون د ښودو ادعا کوي. دوی وايي ځواکونه یې لا هم څلورمه ورځ د اوکراین له ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. دا وروسته له هغه چې د دې اونۍ په پیل کې 1000 اوکرایني سرتیري له پولې روسیې ته واوښتل.